سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. نن مې درته د خوشحالۍ او د خوښۍ زیری راوړی دی. تاسې به خبر وئ نن د کشمیر ورځ وه او په دغه ورځ به ډلې ډلې پښتانه راوتلي او په روډونو به یې دا چغې وهلې: کشمیر بنېږه پاکستان، کشمیر بنېږه پاکستان، کشمیر بنېږه پاکستان. خو چې څه وخت غورځنګ په وجود کې راغلی دی، تاسې د دوست دشمن خپل او پردی ټول در وپېژندل، چغې درته ووهل چې و خلکو د خپلو ولسونو غم وکړئ، د خپلو خویندو میندو غم وکړئ، د پردیو خلکو جنګونه مو په سر راخیستي دي، دا هم تاسې دشمنان دي او تاسې ورسره همراضي هم کوئ. نو غورځنګ د تل په غورځنګونو باندې وي، خو چې دا کم ګلخانان راوتلي وو د کشمیر د ورځې په حق کې 10 یا 20 نفره وو، د هغو ته مې ورکوټه مته کې شعر راوړی دی، وایي چې چېرته کې ګلخان او یا په سر کې ګلخاني ده، د دې د ورکېدو علاج یوه منظورخاني ده. چې چېرته کې ګلخان او یا په سر کې ګلخاني ده، د دې د ورکېدو علاج یوه منظورخاني ده. ته چغې د کشمیر وهې، ستا خپلې میندې ژاړي، تر ټولو غټه زما په مذهب دغه بېیماني ده. ته چغې د کشمیر وهې، ستا خپلې میندې ژاړي، زما په مذهب تر ټولو غټه زما په مذهب دغه بېیماني ده. کشمیر بنېږه پاکستان، ستا خپل وطن برباد دی. کشمیر بنېږه پاکستان، ستا خپل وطن برباد دی. عجبه انسانیت ته عجیبه مسلمانی ده. د لنګ او د لنګمار په وضاحت جفنان پښتینه، د لنګ او د لنګمار په وضاحت جفنان پښتینه، ګواه د ګیلهمن هر یو غزل او شاعري ده.